راسم وجره لراغلي اغوزان دي ټک او ډوګانه معلومه چې په یار باندې ارزان دي ټک ډوګانه ټک ټوکانه وسره ډبوزانه دا تاسو کته شو وجره فرمایش کمر سے تا په خپل غشتاب د شی مو ته ټاچ سیستم کې وختمامه وای پاتې و پکې انکل کنه چې پکې یو شعر ډېر نیغ نه ته خو داسې وی کنه بالکل چې راځي وړه له باټري راړه وای بس له باټري وړه ته خو خلک شي وانه ولا نو مو دوی جنازه ته مې ما نه وایي بس دې مواري کوتا وای خلک په پاپ کې ورګي یا پلیټ غریب ده سی وو ځانګي ډوبچی اکاشه به غمو کې غاګمو کې چې ډوبېږي چې وای چاولو کنه بس غني دورا کنه زو بهم بس اوس خلې او مړه ولې دا پیژنه مې وختنی خو سملاس خو به راغلو خلکو ربابه پروت ده وداسې وده شو کنه چې مړه ته چې زرو شپو شو ګیراله د خوب دوی واچو شهزاده صاحب ته په خوراک کې ورته خلک لګي څه وته ویا زه ته څه وایم که د کاپي خو ده سره ته 4 وخت په خوراک کې ډوب نو ځکه خو حکومت ته مطلوب مړه په نظیر ګرځو خلکو خو زه هغه چکنی پاشي کې لاس مو وهي کنه او بیا په دې باندې وبا کې هم پکې ورلړ شي ها ها خبره خو کوي ها بیا وایي وایي درې درې ځلې په پلیټونو لا اچي خلک وایي چې سرکاو بال کا پیش جاتا یہ اختال لگا دلته لمکین خویلاوي راغلي ها دې خبره ته وکم چې په بازار کې څومره خوراکونه دي کنه بس خورای خو چا پیسې خو نه اخیسته کنه بل د نوي ډریور نه خوله ویته پاتې وي ها هیڅ څه شی وکم او څه ونه کوم دا نخ کړه چې یو سړی لکه تو ډریور پیژنې وای ته خو داسې ګرځېدو اوس ګاډي ته ناسته نو نوي ډریور نه خامخا خوله ویته پاتې خوله کوله شپې چې ته ماچس باندې بجلی ته ولا شي رازو کنه کوله چې ګاډي څنګه ما چې ټیکنیکی خرابه یو خدا مالټو ولا ګاډي نه سبزو ولا دغه بس په سړک باندې کنه نو کوي راوړ ګاډي ته څنګه تیر شي لکه دو سرک ټیک شو خیر ده بس شو ها یو خلک دا غونډي روډ نه بس د نوي ډریوران دي کنه نوي ډریوران نو ډریور سره لایسنس نشته او ډبې کاغذ نه او دروي څنګه ها لکه کچر نو درېږي داسې او اوس وروسته ایسینه دی نه خبرې چېرته ولاړه نو بس نو کم از کم دومره چې لکه ګورنمنټ وکړي که نه چې دوی ته خالي دومره یو چل وښیي یو چل صرف یو چې تاسو کله سوارلۍ ته ودرېږو نو سړک یې پرېږدو تا چې په ګډو وډو خوراکونو خرابې کړې معدې دا ته وښیږه څو معدې اتلس تشیر ویم که نه وایه تاسو چې په ګډو وډو خوراکونو کړې خرابې معدې لسم له ورسېده اوس نه شو لیکلی تختې استاد هغه شعر وایه لیکلي چې حیدر زمان د طرفه سلامونه وعلیکم سلامونه وعلیکم سلام بخیر راغلو لوګمانه څنګه یې ښې سعید خان زړه لګلی چې قبول یې کو زړه ډک او شاکب خان لیکلی سلام جی وعلیکم السلام شاکب جان دی گریٹ نه خداره ته وایه چې یو خو ګډ وډ خوراکونه وي خو ته کوم خوراکونه کوي چې خیره رنګ دی ورځ په ورځ غوړېږي دا پاس راج محمد صاحب داسې خرچه کړې دی که نه به دیره باندې دا خو کدیر دلته دومره همتي کس دی بس ټوله بس دغه لوکیشن ډېر زبردست جوړ کړی وي دا لوکیشن خو ډېر مزېدار دی ویجره کې رنګ روغن هم شوی دی لیټ او فټینګ او دا هر څه داسې کړي که نه لیټونه بند شول مخکې وي کمر صاحب ګاډی جوړ شوی مخل د هغه ټیکنیکي لیکي خرابه شوی یا مخکې که نه د کمر صاحب د ګاډي اواز موږ واورېدو راغلو عمر صاحب مخل در روان دی
عبدالمنان خان لیکلی السلام علیکم ایدر استاد وعلیکم سلام منانه څنګه یې خی جوړی عمران لیکلی چې السلام علیکم ټول ته وعلیکم سلامونه محمد اول لیکلی سلام جی ټول ته وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه الف افریدی لیکلی آو तुम आओ तुम आओ چې आओ مطلب څه مطلب نه راځي کمر صاحب اوه کمر صاحب مشر راغی بجریلا بخیر علی دی ګاډه خراب پرون خلکو پختنه کوله چې ګاډه څنګه ماجی ټیکنیکی نکی خراب و یو خدا مالټو ولا ګاډی نه سبزو ولا دغه بس په سړک باندې کنه نو کوي راوړ ګاډی ته څنګه تیر لکه دو سړک ټیک شو خیر ده بس شو ها یو خلک دا غونډي روډ نه بس نوی ډریوران دي کنه نوی ډریوران نو ډریور سره لایسنس نشته او ډبې کاغذ نه او دروي څنګه ها لکه کچر نو درېږي داسې اوس وروسته ایسینه دی نه خبرې چېرته ولاړه نو بس نو کم از کم دومره چې لکه ګورنمنټ وکړي که نه چې دوی ته خالي دومره یو چل وښیي یو چل صرف یو چې تاسو کله سوارلۍ ته ودرېږو نو سړک یې پرېږدو سړک پرېږدو چې هغه نور ګاډي بیمار وي څه وي درپسې چې هغه ځي که نه نو هم راوړو کتارونه جوړ وي پپ د مامې خیال هم نه وي بس ناست وي بل د نوي ډریور نه وي خوله وي ته پاتې وي هیڅ څه شی وکړم او څه ونه کړم دا نښ کنه چې یو سړی لکه ته اوس ډریور پېژنې وایي دا خو داسې ګرځېدو اوس ګاډي ته ناسته نو نوي ډریور نه وي خامخا خوله وي ته پاتې خوله کوله شپې چې ورته ماچس بل کړي بجلي ته راځو کملسونو ته باران شروع کملسونو ثاقب خان لیکلي زه د دوبۍ نه یم نن د خوند پروګرام وکړو बिल्कुल दुबड़े बाजार सरागली बस सिर्फ दुड़ा चा लगल अंदर बसतल आलिफ लिखली कमर से सलाम इमरान लिखली आप मतलब अस्मा अस्सलाम वालेकुम यो मतलब वालेकुम सलाम और लुकमान लिखली सोराब मामा सलाम कवि कमर था ډېر د خدای خوشحال کا الله ته مخلص او خوشحالونه خاجب لیکلی سلام ټولو ته وعلیکم سلام نن ټاپک هم کمر صاحب په ګډ وډو خوراکونو چې صحت لپاره څومره نقصان دي څومره ضروري دي څومره ضروري دي ګوره یوه خبره یې ورته وکړم چې په بازار کې چې څومره خوراکونه دي که نه بس خورئ خو چا پیسې خو یې نه اخیستی که نه ګوره لکه ټاپک دی چې ګډ وډ خوراکونه نو چې دا ګډ وډ خوراکونه پاکستاني میدو له وروا نه چوي نو بس دستي ته به شاروخ لیکلی سلام قمر صاحب اوس زه ته یوه خبره وکړم قمر صاحب دلته اکثر خلک د چولې خرڅوي مازدیګر کې په جم بازار کې که نه نو چکنی چې جوړه کړي که نه هغه چکنی پاشي کې لاس مو وهي او بیا په دېزي باندې اوبه هغه کې هم پکې ورلړی شي څومره خوند کوي بیا وایي درې ځلې په پلیټونو خلک وایي چې سرکاو بال کا پیش جاتا ہے نمکین خویلاوي راغلي دېزي پورې لاس په چکنی کې او بیا په اوبه ور واچوي نه ټوله چکنی ور وغورځېږي مړه چې غوړه پوي خوند ویل کي دا چې پکې نه اوس خبر چې دا خویلا چک کې چې څه شی څه شی کوم ویټامین سي که نه ویټامین سی ویټامین سی بګي جوړه سهار صاحب لیکلي په موټروي روان یم دواره تکاو الله په خیر راوسته کا عمران خان لیکلي شهزاده راجو بو یو قمر صاحب ته سلام وعلیکم سلام ها او قمر صاحب خبرم دا کوله کنه قربان ټیک ده د بازار چکنې شوې د بازار کرخې شوې دا خو یعنې څومره په افزان صحت په اصولو جوړېږي لږ ځلې یې ووینځي که نه په ګډ وډ اوبو کې زه ته څه یم چې هغه یو بالټی چې کوم دو حفاظت کوي که نه ګړب ګړب
کلب خالي غوپا پکې ورګي یا پلیټ غریب د سیګوم څنګه بیا ډوبشي اکاشغه به غموږي غاګموږي چې ډوبېږي او کم از کم چې دا بالټه او کا شغله بالټه نه چې دا پور پروت وي دا خټ کیږي ګیس باندې دا پروت وي نو بیا کم از کم جراثیم دا کنه زر کسه په خپل کې یو کاشغه وایي او ډېر خطرناک کار دی نو خیر دا غلط خبرې نه دي دوی په کار دي چې ګرمو نه بیا راوړي چې په بل مرداړه کې ومنځي اچھا بس پاکي یا ګرمي کمال صاحب زه یو شعر وایم نوی نسل ته ای په ګډو وډو خوراکونو یې کړې خرابې میدې په ګډو وډو خوراکونو یې کړې خرابې میدې لسم له ورسېدل نشي لیکلی تختې اول تختې مو په کچې کې لیکلي اوس خوراکونو خلک دومره خراب نو مقصد هغه لیکلي جولای سهار صاحب لیکلي سلامونه به قبول کو سلامونه قبول کړ وعلیکم سلام دا په سفر کې دی که په بړستن کې دی کمبله کې روان دی راخوشه راخوشه موټر وی دی دلته مړای کلی په لیار وی سره ګاډي ته غونه نه نه ګاډي ته نه ګاډي ته نه ګاډي کې ناشته الله سي آرام دی ملما په نن څوک راغلی ملما څوک دی ملما حیدر صاحب د 2 هفتې بیمار و نن سپیشل پای کې راغلی نه پروګرام کې یو ملما وی ګرل نن ملما حیدر صاحب دی ای ملما صاحب دا الو زه کمر صاحب خبرې لرم کنه چې په جام بازار کې ډبې داسې ولاړې وي کنه چې ته یې چې کوندې دا دوه پلار نه کې جایداد دی کنه خو مجال شته مجال شته چې ټریفیک پولیس مې تاسو وي نه بس ګورګاری کې پکې سلام شکر الحمدلله جولای سهار لیکلي چې زه ډیلی پروګرام ګورم مالا اعلان پکار دی بالکل بالکل سبایی په اته بجې شهزاده صاحب به خبر سره ملاو شي لري کې دا نه اینا ورته کنه وایل نه نو ډېر شول ورته او ما وی اختر جان لیکلي چې ملمام راغی ملما درې سرور راغل څلور تاسو بهر کې نه یاد وو تر نوزي مکو جګړه ورته ما دا ویل کنه کمر صاحب چې مجال شته که د ګډو واډو ګاډو ته چې کم پارک شوي وي یا په غلط طریقه ولاړ وي که ټریفک پولیس وي ته دا مو وایي چې تاسو خپل ځینې تشریف یې السلام علیکم ناظرین زه کیمرې شاته بس مخامخ راهم نن چې کوم ټاپک دی ګډ وډ خوراکونه کوو خو احتیاط سره کوو لکه اوس سخت کباب وخورو یخې اوبه پسې مس خو څنګه پسې نسخه زړی پیشېږي دا وسه یخې اوبه پسې څښه چې څومره یخې وي دومره به ټیټ وي دی چې کباب وخوره اوبه پسې مه څښه چې څومره یخې اوبه پسې څښې هم راښه تا چې تعویض اچولی په غاړه په دې راړه په دې لاړه واه یو ځل بیا ما ودرېږه سړک په غاړه السلام علیکم خیرانو کېلو نن پروګرام په نوي نسل دی نو نوی نسل موږ سره ټول حاضر دی چې دغو ته هم پته ولګېږي چې فاسټ فوډ لا ډرنک بوتلې څومره خطرناکې دي صحت دپاره ګوره څومره چې ګډ وډ خوراکونه کولی شي دومره وینه ډېره جوړېږي څومره چې زړېږم لقمان لیکلي چې سلامونه بختور وزیر لیکلي ټول ډېر خوري الله مو خوشحاله لرل بختور وزیر ومنې
بازار کې سپیډر شوی دعا کوو چې د کسبانو ور خیال نشي کلیم فطرت لیکلی کلیم ته موږ هر کله یو د هوجرا شو کې فطرت په خیر راشو کو در کله یو ډیر خیار ډیر نه نو دا بازار کې چې کوم سپی دا خو حفاظت لپاره دي کنه لکه سبزو موضوع سے حفاظت فروټ حفاظت شپې نه نو چې دا وی څوک خو راتیر شي ولا دې خبره دی کنه احسان لیکلی چې ډبه ډبه ما کوو ډبه ډبه خو موږ نه کړی څه شي ډبه څه خبرو ډبه کله سیټ ته گاډي واډي ولاړې دي ډرایور و نه دډه په خو ډیره خولې ده مالي دلی تکشنه لکه لقمان شاه لیکلی استاد حیدر او دان ته سپیشل سلامونه سپیشل وعلیکم سلام لقمان شاه ډیر موږ شاګرد ډیر ښه سړی دی شاکیب لیکلی چې حیدر یا الله خیر کې دا موبایل باندې ټیک نشي دی الټا ته الټه کا موبایل الټه نه وجره الټه نه سره که ته موبایل نه د سپیکر مثلا 60 باندې ته پاتې 60 په هغه حالت کې نو خبره جاری ساتو دا چې جم بازار کې ټریفیک کم هغه دی کنه ضرور سړی پکې ما ګرځي بل دا ګاډي دی پکې ولاړ وي دل شو پول زه خو دایم کنه چې یو پول بل جوړ شي سی ولاړ پول هغه ډیره ښه د ځینې سره پوله پورې دا مړه به پاسل چې کوزه دی سټپ بای سټپ دی کوزي کې بیا کیږي عمر خلک خوشاله ډیر بازار نه خېږي کنه او په کې کوزي کې پاړلې باندې بس انت چې بیا ګور په اماز کې خلک به خوشاله دي ایران دی سیارن دي چې کوم ډبو اډي کنه دا په بدول لاندې سمولي نه نه به بسر سره کټ راوړو شهر لاندې وای چې دا موزه او دا موزه دا خسره او دا غره وتی ماړه خسره خسره اخیرم کچراشي اسپانیال لیکلی د کلیم څه مطلب ده کلیم دا مطلب و چې سپیډر شوی چې کسبانو ته خیال شي کړي بیا اوریجنل غوښه خو په ځای واړه غوښه خورو نو ډېر خیال ساتو دا ټول جاپان نه لګل پکار دي حیدر ته سلامونه کول لل لکه ناست دی خیر راغلو ناست نه ته ولاړ دي شي ولاړ دی ناست نه د سپیچ د کوریالا یا جاپان لګل پکار دی وای کنه هغه کوي ورته ولاړ په بزنس دی بالکل ویلنم داس پی مو ولا داس پی واګي پاک صاحب خواګه دغه یو بخواګي عمران لیکلی چې السلام علیکم ټولو بلبلو ته هر کله وایم او بیا یې لیکلی السلام علیکم ټولو بلبلو ته هر کله وایم ډېر ښه حیدر بای باندې حجره بیخي خوشکا وا خوش آمدید ورته وایو عمران لیکلی عمران لیکلی عمران بخیر عمران څنګه یې خی ټیک ټاک ډېر فرق شوی د کلیم په سټیټمنټ څه مطلب و لږ مې وضاحت وکړئ لکه په شاګي تاڼه کې دا یو کیس شوی و چې داسې د حضراتو راتللو لکه نه سیب غوښه غواړي سیب غوښه غواړي چې هغه زړې پیسې صاحبه درکوي که نه څه خوري خو یې نه منل ښه تنګ شول بس یوه شپه کسب بچی مې سر کو بچي هم داسې باډونه ښه وي که نه باډونه ښه وي ټوله چربي خوري داسې شبي چې سار شو بېګاله بچی ساره کړو کنه نو دوه لیدلی چې دوه ډېر خاص بل سپي بس داسې صحیح پوټې کې دي وکړه خو بس کنه هغه ته پنځه دي نو بس خاص شي لکه دا به حلال سپي و دغه خوړه دغه له قرباني ورکړه ولا سر قرباني مخکې نه کې خلاګه چې ربړ تاو کې نو بس را کوړی کړو پټې ته تاو صحیح کنه بیا ما مې السلام علیکم کاکا کنه که صاحب خانجي هغه والا چې نه وې ورته زړې به څنګه د پلارونو ته کې وړه مونږی ته بس کیس لاړو بیا لاړو داسې لاړو چې بس خوند یې ورکړي وخه کچا وه
بس چې دا غلا شوی غټه په ځای کې وړه و خراب کړه اې د بد مرغه خبر غیر کولو بد مرغه چې تا ورکو پکې وخت مامي وای پاتې و پکې انکل کنه چې پکې یو شعر ډېر نیغ نه ته خو ځاسې وی کنه بالکل چې وا چوړی کا دې باټري لاړه وای بس دې باټري ولا ته وخندل شي وانه ولا نو هو دوی جنازه ته مې ما نه وایي بس دې بواري کوتا وای خدا پتہ نہیں کہ نرا کوتا حرامي کسب ماما لاړو هغه ته جیل عدالت ته ورسېدی او ها جیل او عدالت بس ودرېدو هغه کټګوري کې څه کنه شي کاغذ څنګه چړو نو بس صحیح ما اسلام کنه صحیح خبره وته وکړه وته ویلي چې منم دې پوزي سپي خوړې دي دا په سپوس کې خوړې دي خو بیا مه کوه اوس مې بالکل بری کړي بعیده یاره خلک یو اسپاتیال به تا ته مکمل تفصیلی اگر ورسېدو ورسره څو کمنټسونو ته عابد خان لیکلي سلام د دوبۍ نه الله دوبۍ په کیلو کې ورکه چې دومره پیسې وګټي چې پاکستان له دوبۍ جوړه کړي افرین او خپل کور نه جوړوي که نه عبدالله لیکلي السلام علیکم یو ځل بیا وعلیکم سلام یو ځل بیا عمران خان لیکلي حیدر او بابا ته سپیشل سلام عابد لیکلي یو شعر ډالۍ کې جی ټول خاوره شعر ورته ډالۍ کو ته په خپله خوښه ژوند کوه سړیه ته په خپله خوښه ژوند کوه سړیه دلته کېږي فرشتو پسې خبرې دا شعر رالګلی او نورالله رالګلی ولا شعر نورالله تاسو ناظرین ته موږ یو ناظرین تاسو په کامنټس په ذریعه وایو چې روژه شروع کېږي موږ په کم ټیم تاسو له راشو یا څه ټیم چې تاسو فارغ او ځکه چې په ټیم خو بیا موږ ناټ اویلیبل وو ځکه چې دومره شي راوالي وي چې بس چېرته په کټ اویلیبل وو پر شرمي کې سبقونه خلک بس پر راځي کې چوټي په کوم نن ته څه خورل زبیره ځم کې موکو کې څه راوښی نه بازار کې خو نه خورل ځکه پلاستیک راګډ وټم دی پر بازاري پورا نه خورا چې وینې ډېریږي څنګه ډېریږي لکه بلد دی ورسره کنه جراثیم ورسره بلد دی جراثیم وجره لا راغلي اغوزان دي ټک او معلومه چې په یار باندې ارزان دي ټک ډوګاړای ټک ټوکاړه وسره ډبوزاړه دا تاسو کته شو وجره فرمایش کمر سے تا خو له غشتاب د شی مو ته ټاچ سیستم نا غوزان دي تاسو په خپل مبارک افتتاح کو دا زبیر راوړي دا زبیر راوړي غوزان دا زبیر سیکریټری کیمرا غیرا ولا لګا وتا تاریا ډېر ګوره یو اوس ماته دوسره درک خشو کنه وینا خو مینې نه جوړي د مینا وګړو بس وینا خپل ډېر غوزم باندې انا مخور خلک بنو تیران راوړي کومات کړو نه موږ وی کنه کاشم لیکلی ټولو ته سلامونه نادال ملک لیکلی سلام عبدالله لیکلی نو افیشیل میچ ته تاسو کم ټیم سپورټ کوو موږ پېښور ځان به سپورټ کوو درېنی وی سره نن میچ دی درې کې دی دوګه افیشیل شو جو بولو تلاشی میں آخر جو پروگرام ختم کی استاد تعالی نه خبر شو بس کنه کیمرامین صاحب ته ګوره یاب شو بس بازاري خوراک نه دی په داسې ټیکې کوم نه بازاري خوراک ضرور دی دا نختري خوراک نختري ټیکې کوم نه په خرابېږي ها نه د کوره چرته وزم نه سفر کړم
نه د کوره چېرته وځم نه سفر کړم بې سفره مې لنډېږي لار د عمر ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه کاپي نه راغلی ډېرې مې یاده کړي دي د خپل هغه یې نو کوپې ته حساب وایي دومره خواریم کړې ده ته چا غزار خوړل په شوق ما خو د ټوخی د هیر شو په شوق قسمونه دا راته وکړه هغه هم پوچو خاټو دا اوس پوښتنه پوچ نه ګډ وډ خوراکونه به راکړي ټاپک نو ګډ وډ خوراکونه کوو که نه د در استاد وایي چې بیخي یې کوو ښه اوس چې 15 کاله یو شي سره بلد شي خو دا په وینه کې ګاډ شو ځکه شیطان انګریزي کې ورخلا تروخلا کنه دلجالي لیکلي السلام علیکم سرجی آی ایم دلشاد خان دلشاد څنګه یې خیر جوړې خیر راغلی بعد په وزن باندې مصروف وو جواب ورکولو خیر اوس ښه شوی دا څنګه غلی ناست دی ملګری دا نه خورې غوځان دلجالي لیکلي چې ها ها ما سره ته وکړه که نه دا ته څه راسې غوځان نه خورې نه خورم خوښ نه دی نه ما خوښ دي خوښ ماله مات کړه ما غاښونه خدمت وکړه خدمت وکړه خدمت کار څه ملاویږي عباس لیکلي چا السلام علیکم وعلیکم سلام عباس وعلیکم سلامونه شهزاد جان لیکلي سلام په ټولو الله خوشحاله لره وعلیکم سلامونه الله خوشحاله ساته لیلا مجنون صاحب سلام جی ټولو ته اسحاق افریدي لیکلي قطر نه اسحاق ویلې هغه اسحاق په خیرونو دلجالي لیکلي چې ها مزه کوي ډېر ښه پروګرام دی څه شو ویلې ټول خلک بیا ته یې څه داسې ټول دی لکه شهزاده صاحب ته په خوراک کې ورته خلک لګي څه ورته وایه زه ته څه وایم که د کاپي خو ده سره ته 4 وخت په خوراک کې ډوب نو ځکه خو حکومت ته مطلوب مړه په نظیر ګرځو خلکو خو زه نه نه په نظیر ځکه ډاکټرانو ته مطلوب عبدالله لیکلي په رمضان کې یو مفتي صاحب سره خبرې وکړي چې خلکو ته مسلې بیان ان شاء الله ان شاء الله رمضان کې خبرې کوي مفتي صاحب سره مفتي اقبال صاحب سره خبرې شوري خو چې ډېر تکې نه وي خبره په روانه هڅه نه چې په کار وي بیا بالکل اشفاق لیکلي مننه مهرباني ګلونو بس صرف نیت صفا ساتو نور څه نشته کابل لیکلي چې یا غزارو سره ګبي نشته خلکو ته بیا نو بس هر وخت یې راوړی شي څوک بولا غبي غبي کنه کامران پښتنو کو حبيبي نه دا غبي نه چې دومره ټوکرې ډاکي وي غاټه هغه والټي دا شي په ور غبي نه و دا مې هغه نه راوړی و د پلوسه او د بیره دا په بوټ کې زلوبو هغه نه ټاپ باندې ها زلوبو دا څه شربت شي نو دا کم چې په بازارونو کې ګرځي یا ټیک نه یا تو فیل لیکلي چې ټول د آباد وي تر پر الله تام کامیاب ساته سره نوې زلمي ډېر خیال ساته ډېر باندې ترلې ولا واه نوې زلمي بس ګره ولاړه وا څه مطلب دا کوم نوې زلمه دی ابرال لیکلي سره لري وريږي لکه غم چې را وريږي الله ته بچا قربان یو د مینې جدایي شي بل غمونه سړی وجني بیا ویا یو د مینې جدایي شي بل غمونه سړی وجني نو خو سړی وجني بې د یاره چې ورېږي برالونه سړی وجني ډېر ښه او لکه چې باران وي او لرې پې باندې کړی وي
یخنی شروع وي کابل ماما بغرام دی جوړی کار ایران دی کاشف لیکلی سلامونه ټولو ته الله خوشاله ساته وعلیکم السلام نورالله لیکلی ټولې کې ټولې کیسې د یادې کې چې یو ځای شبه ټولې کیسې د یادې کې چې یو ځای شبه زړه مې تا په شي خوږېږي چې یو ځای شبه ما یو ځای کېږي موږ ته خواسته چې فایده په جدایۍ کې ده ډېره زیاته پیدا زیات خراب شوی موږ ته خواسته چې فایده جدایۍ کې ده رنګ ډېر زیړ دی کوشش کوو چې سبا او غټه فایده په ګډو وډو خوراکونو کې ده ټول توتان دي اوسانه قربان دي اتاولا راغلو چې کوم جبلوت شاروخان ځان دی السلام علیکم وعلیکم السلام جبلوت شاروخان راهول د موږ بوره په ټولو سلامونه ویلي قبول دي کی ام اس جالي لیکلي ډېر ښه خو زموږ لږ ایډورټایزمنټ د دکان دکان رالاو کوي زموږ کلینیک دی هغه ایډورټایزمنټ لږ رالاو کوي څنګه لا په کوم دشي ته راشو انګار ټي وي مباشر ټي وي کمر ټي وي شهزاد ټي وي کوم دشي ته راشو خو لږ ټي وي دا ټي وي سیکرټري ټي وي ول ټي وي دا ټي وي پاس ټي وي لاندې ټي وي سپکه ټي وي صاحبول ټي وي ورمړو ټي وي دا خو ټول شو مړه ټول ویل شو ورځو خیا ټیم خیا ماره وخیا او هغه خیا خرچه وي ته موږ خو خیر عمر ډیر نه چې به ته یې خو ان شاء الله هغه موږ چیک اپ کوو چې دوايي صحیح ده ډاکټران دې صحیح بیا موږ ویډیو کوو اسره چې وسته هغه کې راولې وي اولې موږ اولې موږ چې کوم دلته ګولې چې یو امنیډال شین کاغذ وزنګړو والا تاسو والا هیکنه تاسو والا وزنګړو والا وی شکر استاد ته پیژنو ټول دا نظر باغ کې کنه بالکل رباب نواز نو هغه یو ستر حکیم هم دی ماشاءالله نو هغه چې بس کله وې دی لکه پروګرام ته کېناستو کنه هغه سامان وی روز پړل نو یو قسم تړاوی واچولو چې مالا لکه تشي متیاز نه راځي چوچته کنه وار په څموره څمله اچھا بس نو هغه واچولو بس ورځونو په بوټ کې پروګرام او په فارسیوان او افغانیان کنه او دا بشکل استادم دم د زینا افغان زینا ډیر زیات دی کبر ملنګ جان استاد اوس د خبرې کوي او تله واچولو او بدل تله واچولو غلطه دا وایو کنه بس د سر برته بونی ډېر ورځي واچولو بچ څنګه واچولو کنه بس غني دوره کنه زو بیم بس اوس خلي او مړه ولې دا پیژنه مې مختني سملاس خوب راغلیو خلکو رباب پروت دی وداسې وده شو کنه چې مړه ته چې زرو شپو شو ګیره دی د خوب دوايي واچو دا چې لکه پروګرام یې وکړو بیا دا چوري دره خوب راځي وای مخکې واچو نو بس مړه دا به استاد ته وده شوې او کنه څه چلو کنه پته وده یو چې دا پروګرام یې کړی بس نو بس یو استاد هغه پروګرام دی کنه څوک نه پیدو یو طریقم نه پیدو بس هغه خوب راغلیو خلکو وشته سموسي ماته پرې امر جوړ مونږ له کوم څه هغه وی جوړه مالا تاسو وی چې پروګرام دی دا چې پروګرام ته خبره
مته پروت څه وایي غلطه دوی چولې و نو ګډوډ تبا مسکینه پورې راځو کا مرسلو طرف ته کامران لیکلي نن د خرچه چا کړې و نن خرچه سیکریټري او زبیر او سیکریټري کړې و چې موږ ته په جهیز کې پاتې شوی په کار کې موږ د خیال ساتو دا کوم چې په سپیشل ډرای فروټ فرام هغه ثابت کړه واغ ځان راوړل چې سب جوګونو کې واچلو څه به ته یا موږ شکریا نه کوو خو چې پروګرام ختمه کې موږ ټول تلاشي ما خلو څه پولیس والا وته تولانی کلی در صاحب کمال صاحب راجو صاحب شهزاده صاحب سیکریټری صاحب ټول ته سلامونه وعلیکم السلام عطاولا صاحب خی جوړي عمران لیکلي تاسو پروګرام ډیره مزه کوي ما سره نقیب لقمان تاسو پروګرام ګوري نقیب لقمان ته موږ ستړي مشي کوو د حجره شو طرفه ویلکم دی علمجیب لیکلی السلام علیکم ټول ته سپیشل سلام د پاکستان وزیر اعظم د منځه کمر سیوی جوړ شي خبوي خبره غلطه وکړه موږ خپل ځان حساب شروع کړل بلکې حساب څنګه ورکو خرو بس اعتماد پاکستان نه خو چې وزیر اعظم شي حال خپل ځان جوړ کی بنگلا او جایداد وره دا وزیر اعظم شي خپل اعتقاد اعظم شي نه دا ورته سم شي ګډ وډ خوراکونه کنه والدیوال صدر اعظم شي ډیر مرنه قربان ډیر مرنه واستوګ نه په جام شي او ته خاص سیکریټری هاي او بشار وي غم شي نه هغه وزیر اعظم شي کنه زه به بزر غم زه یو ګرانو کتونکو ته یو خبر وکم چې موږ اجرا خو تاسو لپاره لګو غاب شپ خو تاسو شرکت چې دا موږ تاسو ته سلام کوو تاسو په وجه د اجرا خولي ده تاسو کمنټونو په وجه تاسو د کتلیو په وجه تاسو لایک په وجه نو ان شاء الله چې تاسو موږ سره مرګرتیا کوو دا اجرا وی جاری او ساری وي مینی محبتونه وسره شیر کوو او روجه پر ابو ته ټیم نه چې په کم ټیم تاسو فارغ او ځکه چې روجه خو ډېر بیزی میاشت عبادتونو سبقونو موږ ته په کیسه ټیم مخه یو جلا فریش راپورټ کې کوی ټیم کې موږ تاسو ته لګاولې پر روجه کې خاندار ولو په شمي مو دا کې موږ راوځو که څنګه لا ورګه چې دغه وایي چې کومه اته ولالې کلی اسنه چې به ډاریګو په لاره و ته چونه واه اته ولالې کلی اته ولا څه خاله میراث د خاندار زیدي پتا شو تیرې دا زماور زیدي نه نه تیرې هغه دور زیدي چې موږ ته دا ولې هغه دور زیدي تولا جانا ها بي اتش اي ام اس جالي لیکلي صبره خرچه به وشي چې د فوجي مارکیټ بلاک دیتا مخکې راشو مخه د څه مخه ته راشو کینو چې خوراک ر باندې وکم کسي بس خو ډیره مهرباني بڑا ته هغه ته موږ سره سپیشل کنټری کو کا 0303 83 84 86 2 باندې نو موږ سره بیا غاپولو انګار ټي وي مباشر ټي وي شهزاد ټي وي القمر ټي وي دا تاسو اډ وچلو دې ته مخامخ ته هغه کې فوجي ټي وي فوجي ټي وي فوجي مارکیټ بلاک دې ته مخامخ سرکاري ټي وي نور الحق لیکلي السلام علیکم وعلیکم سلام سلامونه هغه د سعودي نه د په شهر کې چاول هرڅ فرانسې په خیر سعودي نه ورا په بختاوره زمکه خو میا دا وکنه نه یادویم عمران لیکلي سلام جی وعلیکم سلام یونس شلواری لیکلي سلامونه به درواخلو ټول ته سلام کوو یونس شلواری ته وعلیکم سلام کار سړی با حق عمران لیکلي بابا ته وایا چې اخره کې یو شروع وي اخره کې ته بالکل یو داس ویل نه خیر وخت دی دا بابا یې چاته وای کمر سي یونس لیکلي پروژه کې موږ ټول شپه شو چې په کوم ټیم راځو ته واسم دا سوال دی نو منظور صاحب خبره بس ته خطلیو په زنانه واسید نه مخکې ولاړ راشو کنه نو یو ترور ته وایي چې یاره بابا لږ مخکې تیر شه کنه مخکې ته ولاړو نو منظور صاحب ته وایي چې ترور کا هغه ټکی دې سي کړو بابا کې دې شو کوزم شو کابرال لیکلي ظاهر زمو
ظاهر نماز نه پس ظهر نماز نه پس ظهر موج که چې ظاهر مونږ نه پس به ظاهر مازدیګر نسخه ظهر نماز نه پس چې کورونو نه هم په وخت ټول لاړ شو روجماتی لخوا دا خارج ماسپخین نه پس ګټه پروګرام وی دا سیاغ وکړه دا یې مطلب دی افاق لیکلی راجو یو ځل راته بیا شعر ډالې کا کم یو ولکه دا خو موږ شعر کډ ورشو غوري اردو ولا ته ډاری کو افاق وره ته چې په ګډو واډو خوراکونو کړه خراب میدا تا چې په ګډو واډو خوراکونو کړه خراب کړي مایدې تا چې په ګډو واډو خوراکونو خراب کړي مایدې دا ته وخیږه څو مایدې اتلس تشیر ویم کنه ویا تاسو چې په ګډو واډو خوراکونو کړي خراب مایدې لاسم لا ورسېده اوس نشو لیکلی تختې استاد هغه شعر ویا غیینه ولا بازار کې راجو کاسکار هغه شعر ویا رایا له کاش سره وګړو وخاله کاسکار مې وویل واخه شو کړه چې کاسکر کم یو سکول کې چې ویلو کم یو هغه یعنی به خوړې کنه خو هسې و چې زما د یعنې نه توبه ده بیا وې نه خورم یې نه په پړسېدلې مې میده بیا به نه خورم یې نه یې ناسې وي چې ازمېږي نه کوي سخته وي په هله مې خوړه ما وې چې ډېره وخورم په هله مې خوړه ما وې چې ډېره وخورم او اوس په وجود کې مې لمبه ده بیا به نه خورم یې نه او خوراک پسې مې سپرکو تلي ښه ډېر واچول خوراک نه پس مې سپیرکو تلی ښه ډېر واچول او خېټې نه جوړه مې توړه بیا به حیدر اودان صاحب ربیع الله خان لیکلی سلام کوم وعلیکم سلام ربیع الله ویلي څنګه خیو بس خوشحاله بینه تاسو دواګانې الحمدلله دا غوزانو سره نګرنګم تازه شو دا ډایرکټ وینه جوړه ډایرکټ مطلب چې دلته غشي کنه فلټر شو یونس ویلي شهزاده له ټوپې په سر کړی مبارکه قبول کی یاره ټوپې خو عزت دلته ورکړم تاسو مبارکه خو اخلاق نه څه پات خو نه مبارکه خو اخلاق دا پښتو فلمونو اثرات دي چې بل خبره به بدرګي بس جوار وخت جنگیریا ګیو بشاوي یعنی وای ته وای چې زه ته وګزم لکه نیمه سره هدي ښه تاسو هغه بغیر بلوتونو کردار کیږي بلوتونو بهر پروت دي هغه بیا واچو ربیع الله لیکلی چیرته ته چیرته عثمان خان لیکلی سلام جی وعلیکم سلام نوید خان لیکلی سلام کو ټولو ته وعلیکم السلام حاجی عبدالله بکر لیکلی چې گھر بیٹھے ویزا اپلائی کړي سعودي عرب کی مشهور کمپنی العمریہ الویزیہ سپلائیہ وای تاسو ورته وژنو افاق لیکلی کیمرامین څوک دی کیمرامین مباشر صدیق دی بشر دا تاسو ته پروګرام رسوي کمر صاحب څنګه دی او دا صاحب ته هوا قدیر ته سلام مهرباني قدیر هم هغه کې هغه خپلوانو کې دا یو د شروالي لیکي شوی الله یو بخ کې او قدیر ته او هغه کمر صاحب خو ناشته سلام قبول کړو او موږ طرف هم نه قبول کوجی ته تعبیراتی تاریخي اخلاقی ټچ هم ورته ورکړی پکې جوړ کړي هر باس وکړي چې خلک ترې خوان موږ پروګرام صرف ریفریشمنٹ لپاره ہے تو اس پر سیاست شروع کو ټپ ټپ مو د وسره نیولې دا څه خبرې نه ښه دلته اورې مینه ټاپې دلته اورې مینه ټاپې او د زړه پرې چې خو مکمل کم کړه نه شو نه ولې به مزخونه پټي دلته اورې مینه ټاپې ولې شو لګولې خلکو لا په زخمونو پټي او دبره کاوه چې سبوي کې خلک کور کې پرواټي بازار کې 500 ها او بیا زر څو ځان فارغاو ټاټي لوري ټاټي ها کبر سے ته سلام وایا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ افاق لیکلی مباشر غریب د کیمرا باندې
مباشر غریب نه کې مدد دی خپل خو ته لاس وسه پورې زلا شو مباشر په دیما کې راغلو ته به ته شر پسند دي چې دې سره خپل کېړې وي او اجرا پروګرام ته تاسو لاس کې دغه جوړې ته وکسا چې بس خله بند کا شپې نه وخت ورنه مړ بابا دا داسې خبره کوي چې لاندو په خاریا کې شیشې خرڅوي واه 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 ها لاندو په خاریا کې عینې خرڅوي واه واه دلته کې څوک دي مینوال چې زړه پسې ګرځوي دلته کې څوک دي مینوال چې زړه پسې ګرځوي یاره نادانه د لاندو خار کې شیشې ګرځوي یو ځل زمانه هم زړه وړی و خمارو سترګو چې یار لرې نو په ګوګل کې به لمبې ګرځوي کمره واخله کند کچکول په خپله لاړ شه پسې کمره واخله کند کچکول په خپله لاړ شه پسې ته به تر کومه په زړګي کې وسوسې ګرځوي کښېنه او دا معلومیږي چې زلبو په ښار کې ګلګلې خرڅوي دا دویمه کړه وګوره افاق لیکلي خپله شروع یې بیا جګړه جوړه بشوله خو یې واورېدل کنه چې ړانده په ښار کې عینې خرڅوي چې د زړه کور ته راشي پروا نشته خاطره خاطر تل د مېلمنو شي ډېر ښه چې چېرته ډب وي هلته ادب وي او چېرته خټک وي هلته سوټک وي نورالحق لیکلي ډېر ښه والد خان لیکلي دا حجره ملګرو ته سلامونه وعلیکم سلامونه لکه پاکستان غرونه کیټو لانګه پرپر تارا و شمشاد صاحب خواه که تاسو رسو کنه اگر تاو چه پا بانده پروی لز بانده خیر در پنجه بدسته لا تا بار وقت خلق شکایت کی پروگرامی شروع تا پکی غلط دیتا ہوئیگی تا واقعا بیوی چوپی آوزه ایکنا منډي موها افاق لیکلي چې خندا متل راته ووایه خندا شعر ورته وایه خندا متل نه بغیر شعر ورته وایه او بل بیا پې دوا وکړه نه متل نه ویلي نن سبا هغې چوخان ساتي یو دیوال غورځوي او بله دا چې یی دا چې پلانکي څخه کول داسې لکه په وضع باندې غوښه وخورې داسې متل کوه چې شالوي اورېدلی دا لکه په وچه ځمکه لامبو وهې په وچه ځمکه لامبو خاورو کې مطلب یې اخري ورځې وي یا اوس بیرته ټوپ کړي بس کېچ پکې نه وایي علي نواز لیکلي السلام علیکم ویلکم ټول شو ټیکه ته ویلکم کوه موږ راځو کنه اوس مطلب راجو صاحب د شهزاده صاحب خو ډېر سیریس و په بازار کې روان و شهزاده صاحب شهزاده خو موږ داسې اداکار دی که چېرته ولی جومات پاټ ویل کړم ځان صاحب څنګه په چترۍ کې دي دا کې سره ګپ شپ شته نه د اجرا کې لږ ډېر خوان دی دا خو مړه بچي په سړانده شول تاسې ګلپاڼه هغه لیکلي افاق لیکلي پروګرام ډېر خوند را پرېښی او نیمو پورې کو بس دی په کمباله کې ناست دی کمباله کې ناست دی ټول چوس هغه نه غوړپ کوي دا څوک دی افاق یاره افاق سلامونه مو رالګي دا حجره پروګرام هر وخت کسي هر وخت کسي خو هلته ایډیټینګ شروع کړي بدلې مو خبرې به اوري خپله ویډیو مې ایډیټ کوي نو ځکه یې 4 نیمو پورې ورسوو دا خبرې د خپلې یی چې یو فني متل خدای افاقي متل خوشي یو پسې ډګرې ته پسې ورسېده خو سېشته موږ سره هغه نه وي که نه سې متل نه وي ورو چې اوږده کیسه وي نو ځان یې ورته جوړ کړو که نه او بله دا چې سبا
سبا پروګرام کې کما چې کومه کیسه وړي ان شاء الله هغه ډېره زبردسته کیسه یو ملي سره یو ډریور په لارې کې مزل کوي هغه کیسه ډېره خندا کولمې بهر راوځي په زموږه نه وسی څو نه ورته وځړي پټکی باندې وټړه کله په مقصد به چې راوځي دا او زور کوي دلته پټکی افاقه سبا پروګرام چې بسله کې کمر خوندوره کیسه د ملي سره سفر کول او تاسو کسو که موږ له ویلې په کمیسونو غیرایت او د شوري چې دغه پیره شیطان کله نه وځي دا هغه ته وخت چې خلک یې چیرې پولیس را پکړو شیطان پکې نه وځي اپ کیسه کې مکمل ډیټیل سره تاسو کوسو امانه تعالی لیکلی السلام علیکم کمانډر دی راجو صاحب په دې ملګرو باندې خرچه کوي او کنه شابه د څه کوټی کې دا سم بشیر صاحب ولید صاحب ته ډېر لیټ راغلی نن چې کومه خرچه کړې وه موږ راته کتی شي یاقوت و مرجان غزال به بیا وخوړل وزان مصري ویلې دغه د بورډو کې څه مغز افاق صاحب یو څه راغله مینا وه مستي وه خو وفا نه وه مینا وه مستي وه خو وفا نه وه ډېره خوشحالي وه خو زما نه وه واه دی چا وه بیا څه په لاس په وه چې زه ستا یمه څه په لاس به یې وې چې زه ستا یمه ډېره ښه خبره خو رښتیا نه وه ډېره ښه معلومېږي چې په زړه ښه سوی یې معلومېږي چې په زړه ښه سوی یې صحت ته خو ښه ښکارې خو مړی یې بس الله باندې خپل مهرباني وکړي ولکه سخته وه بیا هغه لیکلي وپکې لیکلي یو دا سړي وزې کیسه وکړو هغه به کیسه کبر شي کومه وزې وزې سرې وزې وزې رافید لیکلي سلام راجو بای افاق ته او شعر وزې را شعر به ته وویلو نورحق لیکلي وعلیکم سلامونه عبدالغني لیکلي سلام څنګه یو ښه یو افاق لیکلي ها ها ګپ شپ لګیا یم ښه بس صحیح ده ټیک ده ولید لیکلي دا اوتر صاحب شعر به ډېر خوښ دی کم یو شعر چې زړه شوه را خوږه شوه هسې فکر ورته یوړم مانې دغه شعر وي ښه امام مړه دغه شعر ته ورته خوري داسې څنګه یې په خوشکه ما په خپل هم ډېر خوښ دی استاد او تر هر شعر ته ته وترېږي ځکه چې ډېره ګهرایي وي پکې افاق لیکلي چې فرش فرش والا کیسه وکړه سبحان الله ولکه دا علم وجره علم چې ډېر شي بیا ګنډېر شي افاق ته وایي چې پنیر په غاړه ناسي که چېرته ناسي علم چې ډېر شي بیا ګنډېر شي او چې مازغه خراب شي کمر لوزی وي بلکې ډېر شي واه دا باندې غوزاق دي دي که موږ باندې میوال ورګه افاقه خورش پرش لوینځه لاس که دې غوږونه وي لوباسم په پلاس مخکې غاښونه غاښونه شته نه خو غاښونه په خپله وځي وځي په خپله امانت علي لیکلي سلام علیکم وعلیکم السلام خالف لیکلي شیرونو ډوکی مات کړل خالف لیکلي ډوکی په شیرونو کې چرته وي ډوکی دې کې مټایي کې کېلا کې ډوکی وي هغه په شیر کې ډوکی نه وي شیر کې څنګه نه وي ډوکی لا شیرونو کې شیر کې مړه دړکی نه چې چرکی می ډوکی چې هواجه دا افاق ته یو ځای ورته ته ول نه یو هغه ته وایي خیر یو ته وایي ته ته وایي
مال نه راځي کنه خسرو زه وته افغان سره بختنه وکړي چې ماړې خوړلې د شیرونه په ناري باندې ناري یې فاطمه ماړې خوړلې کله خوړلې به د شرماول دشتي په وچا ګډه وسولټه کوي زه د تیرول ما یو شعر وایي اته چې نه وي زه به چولا قسم اته چې نه وي زه به چولا قسم هته مولا قسم زه به تولا خدا حافظ ول حق لیکلی مړه کیسه وکړه کیسه سبا ځکه چې کیسه وکړه اوس 2 منټه وخت فرمانه الهي پروګرام سره ورسول د کومي ترانه ورسول نو هغه تاسو ته دوا او ته کومه څه دوا شه الله پاک ملګانی مضبوطی لرو د ټول مسافر سره شکیل سره ټول سره امين سالم دو د پنجره ډوکی امين سره قبل بچا در استاد کلاس په سم کې سره ټولو د تاسو ټول مسافر چې کوم کلی کې خلک یو مشکلات په آسان کا او الله په ملک کې امر خوشالي راوړي اللهم امين په ملک د خدای امن راوړي والله دې مخلص او خوشالونه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الله خوشحال السلام علیکم سهار راغلو سلام علیکم قدیر سهار نو بس غړ غزاله سره جوړیږي سهار خو نه سهار راغلو په ماخام کې سهار راغلو په ماخام کې چای راوړلې په جام کې آفرین ډېر ښه ویری ګډ کمر سي او چای راوړلې په جام کې ماړه دینه پاس دا چای په خایو به وروړي شهزاده ته سلام وعلیکم سلام قدیر خان سهار سے یو سهار ولا چې بس کټ کا السلام علیکم وعلیکم